د ډسمبر په 5مه د خوست په مرکز او 5 ولسوالیو تڼیو، ځاځي میدان، ګربزو، باک او اسماعیل خیل او مندوزیو کې د اوبو د 9 وړو ذخیروي بندونو د جوړولو کار پیل شو. چارواکي وایي په دې بندونو چې 920 لکه افغانۍ لګښت کیږي، له یوې خوا به ورسره له سیلابونو د پیښېدونکو زیانونو کچه راټیټه شي او بل لوري ته به په مستقیم ډول 11,000 کورنۍ ورڅخه ګټه پورته کوي. دغه اخر وخت تاسو معلومه ده تقریبا په ټوله نړۍ کې درجه د هوا لوړه شوې ده او د اوبو کمښت راغلی ده. څه د مځکې د سر اوبه دي، څه د مځکې د لاندې اوبه دي. دغه ډیم چې نن موږ تاسې د افتتاح کوو، دا ډیمونه دا به انشاءالله 1 میلیون متر مکعب اوبو ذخیره او د مځکې لاندې ذخایر به موږ تکمیل کړو چې دا به د خوستوالو دپاره د څښاک اوبو، د خوستوالو دپاره د پخوا په شان باندې لکه پخوا خوست ما لیدلی و سرسبز، شین او تصفیه هوا ولري. بل لوري ته د خوست قومي مخور او فعالان د اوبو د وړو بندونو د کار د پیل هرکلی کوي او وایي افغان حکومت د په خوست کې د دا ډول نورو بندونو جوړولو ته هم فنډ ورکړي. موږ په خوست کې ډېر د رقم ته پروژې لرو، ډېر ځایونه لرو، ډېره غټه اړتیا ورته لرو. موږ بیا لپاره دولت نه غواړو چې د رقم په لزهاوې پروژې موږ ته تطبیق کړي تر څو خوست په افغانستان کې یوه نمونه وګرځي. ولې چې موږ د خوست ولایت ډېره غټه غرایزه منطقه ده، ټول غرونه دي، بندونه دي، غټ بندونه دي. د دې لپاره موږ دغه وړه چک بندونه جوړ کړو، وروسته بیا غټ بندونه موږ جوړ کړو. خوست چې موسمي او شنه کنده بارانونه لري، په ډیریو سیمو کې خړون او سیلابونه راوځي چې نه یوازې کرنیزې ځمکې ورسره تخریبیږي بلکې د خلکو کورونه او څارویو ته هم زیان رسوي.